نن نو چکر راغلی یو ډېره یوه ښایسته سیمه ده ډېر خوندور کباب راغلی د ملګرو د کور ودان دوستانو ګپ لګئ ترا د کباب ته پکې بیخي لکه ماستري غوندې چې لرې وه مزهدار دی بیګي حسیني صاحب مهم شیان موږ راوړي دي ګوره دا چې راوړي ځان سره پیپسي او اوبه د ژوند ډېر مهمه ماده ده پوهېږې چې دلته دا بهر دلته هغه د څښلو نه دي د څښلو نه دي څه کې دې راپسې راخیستي ولې ډوډۍ خو دې وخوړم خبره ورانه ده دلته د خدای د چا نه جنګ کوي او روټ مې راوړی نور هغه شی مې راوړي دي ولکه دا کباب د ما د مال مخې مه وړه چې اوس یوه کباب یې نیسي مرکزي کس د کور ته ورغلی یم موټر کې مې ځان سره هلته کباب مې ټول موټر کې ایښلی راوستی مې دلته امروز دوستان رفیقا که بودیم همیشه این کباب سرما پخته کرد نه خوب پخته کبابی میشي اصلا د خوراک په وخت کې ډېر رانوراني وشو ځکه کباب خو لږ اوبه هم کوي هڅ خود ما هم کالي یو څه هغه او ما کمره هم نیولې وه په هغه وخت کې خوراک مې هم کاوه او کباب هم جوړېده نو لږ ورانی وشو خیر فضای دور از وطن تو یک جای شدن بسیار مهم است هم برای خود آدم هم برای روحیه که برای آدم تو همسایه هم د انګلیس دی نو هغه راغی دروازه ټک ټک کوي چې زه نه غواړم چې زما ګاونډی باربیکیو پخوي او دای ورسره سټراګل وکړي یعنی په تکلیف دی شي نو هغه بیا راته چالو نه وکړو او کامرا دیگه هیچ آپریتر انسانی نداره ترمن مو غرونه دریابونه ترمن مو غرونه دریابونه او سپین سپوږمۍ ته سلام وکړه مزه چطور است پخته شده یا نشده خام نباشه امور میگم ولی یک دفعه فرهاد نبیخی انشتاین جوړی څوک د انشتاین فرهاد کی وای دنه سم انشتاین جوړ وای سره مانی امی برنامه که شروع شد از زمین نطاق یک چند دقیقه مانده بود دیگه گفتم موضوع بس چی است این تو زیاد بود دیگه علی حسینی ماشاءالله تا بال 3-4 بشقاب تناول کرده ها ماشاءالله اشتراکش هم خوبه چکر خو غټ اهمیت داره چې زړه مې پکې خوشحالي 4 5 6 7 8 9 10 11 امو یک گفته است میگه بدر اگر نان از میمان است شکم خاص خود است خود ایجاد خودش بکنه ګورو او سمتی ګرا او عبدالله حسین مولتی کې ولا کې مکه کسان بندی کا یو سره کومه صبر خوب عبدالله حسین هغه ده کا علی حسینی د ابراهیم صافی د یوټیوب چینل درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم نن نو چکر راغلی یو ډېره یوه ښایسته سیمه ده د بریتانیا د فولکسټون په نوم یوه سیمه دلته ملګري را سره دي نن نو د چکرو د خوراکونو د کبابونو ویډیو در سره شریکوم هیله ده چې تر پایه را سره وګورئ او ترې خوند واخلئ زموږ د ملګرو ټوکې ټکالې هر څه په دې خپرونه کې را سره کتلی شئ هیله ده ملګرتیا مې وکړئ انګاري غټ غټ هغه شاون چې جوړوي او دا مې چې لندن ته راوړل نه پوهېږم څنګه راتېر شوي تر دې څه پورې ها یو دادا د منډوي والا دی ابراهیم کیت گفته که اگه در وقت فیلم بردیس خوبش بگیر خوبش نه والا ډېر ښایسته مخته کړی دی که نه دا کباب دا ځای خو نشته متخصص هستی اما این جوانا رو ما کمک نصیحت کردیم ملګري لګیا دي د کباب لپاره اور تازه کوي د دې ملګرو له څېرو سره خو تاسې حتما اشنا یاستئ والله هیڅ هغه ته ضرورت نشته دی پاکې ده دلته هم ملګري ناست دي دوی سره کیسې کوي
دوستانو ګپ لګئ سم مې نه پرېږدي دوستانو ګپ لګئ نو موږ دا د هم دوستانو ګپ لګئ ګپ لګئ زیاده صاحب ډېر ښایسته کباب پوخ کړی دی عکس مو رایلا د خودش رفته وجه چنده ماشاءالله کباب پلاستیکی است کباب پلاستیکی است نو دا اور همداسې تیز دی ها ډېر خوندور کباب راغلی د ملګرو د کور ودان دوستانو ګپ لګئ ترا دا کباب خو څه هم صاحب مې نه پرېږدي خبرو ته ښه څنګه دی ته پکې بیخي لکه ماستري غوندې چې لرې وه مزهدار دی بيجي وتاني سب ده سره رقم ته ده دا پوښ شوی نه ده نه ده پوښ شوی ته کوم بسوار خو دا به خوند کوي څه یو دانه هغه ته محمدي صاحب ته مور پوښ ده او کامرامین موږ نه ډېر دا منتظر ده ده تا ته ګټه کوي ها رمي خوري ها دا وخره دل تقدیم ولا ډیر ښه پوښ شوی دی امین زاده صاحب کباب یې اخته کړی و باور وکړه چې بهترین هغه کباب یې پوښ کړی او ډېر ښه اخته کړی و خو مهم شیان موږ راوړي دي ګوره دا چې راوړي ځان سره پیپسي او اوبه د ژوند ډېر مهمه ماده ده پوهېږي چې دلته دا بهر دلته هغه د څښلو نه دي د څښلو نه دي دا ما راوړي جوار په د کچالیو ډاډه په دې ځای کې ډاډه چې لیدلې جوار مهم شي دا چې تا پکې دوی خو داسې ښایي چې لکه هېڅ لکه خمار چې موږ مړ کړی او ته دغه خوره زه به دا وخورم ته خبرې کوه خبرې کوه زه دا دغه وخورم کباب نه دا د خالي ماته پرېښود هغه ته وخوړل ترې محمدي صاحب تا چې راوړي نه ګوره دا خو سم خلاص کړه ګوره ته چې راوړي ګوره په یوه دقیقه کې بسته کباب وخور ځان دی وزره امین زاده صاحب داسې تجربه کار راته ښکاري دې کې لکه تجربه لري مخکې نه والا تجربه خاص نیست که امروز دوستان رفیقا که بودیم همیشه این کباب سرما پخته کردیم نه خوب پخته کبابی میشه و بعد از یوم هم میاد حالی یافتیمت حالی یافتیمت حسام صاحب تا چی راوړي دا حسام صاحب ورته تا چی راوړي ما دا کبابی راوسته نور دې دا مې ځان سره راوسته نه ټول وسایل مې ځان سره راوړي خالي یوازې نه خپل ما دا مرکزي کس راوسته ځان سره دا مرکزي کس د کور ته ورغلی ما موټر کې مې ځان سره هلته کباب مې ټول موټر کې خلی راوستی مې دلته هغې نه علاوه چې د امامت کې موږ مجلس نوراني کړی دا اضافه خبره گوشت چی بود امیرزاده صاحب گوشت گوساله بود و همچنان گوشت مرغ همین بودنه است چیه مرغ در چه وقت پخته میشه این پختش خود در آخر دربار میگیره امی گپ راست است که میگه کسی که آشپزی میکنه میگه سیر میباشه نمیخوره باز پسان از گوش سیر میکنه یک دیگه استرس میداشته باشه بسم الله الرحمن الرحیم برسه تصورت شکل څوک راشي صحیح نه دی پوښ شوی ډوډۍ هغه جوړ دی پروګرام دلته جوړ دی حسام صاحب تا خو مخکې مې یو دانه وخوړه زه دلته محاضر یم کدا لکه چې نه دی ورکه نه ریکارډ دی مکوه هغه یو میک د حسام صاحب سره دی خوراک د ټول پکې راځي چار شي صحیح ده که خوراک پسې راغلی دی الهام صاحب ډېره زیاته مننه نو هغه حسام صاحب ته طالب هغه بل هم ورکوي خوراک پرېږده ویډیو وکړه نو خوراک نه سم کېږي نه تا خو یو مخکې ما وخوړه هغه سره نه ته ویډیو وکړه خیر دی ویډیو وکړه ته بیا وروسته یې وخوره نه لرې وچېږي دا یې خپله خوري ته ویډیو کوه بیا وروسته خوره او بیا وروسته خیر دی حاجي صاحب څنګه خوراکونه څنګه دي والله خوراکونه خو دا تیار کړل راځي کنه له خیره سي خوري حاجي صاحب تا چې راوړي مو خو دا ټول ترتیبات کړی نه تا خپله چې راوړي
ما خپل کورنۍ کیک می پوخ کړی راوړی ګوره ما خټکی مې راوړي ها مالټې مې راوړي نور هلته کابري ته حاجي صاحب ګوره ورسره او روټ مې راوړی نور هغه شی مې راوړي دي ولکه دا کباب د ما د مال مخې ما وړه چې اوس یو کباب یې نیسي دغه دی واړو بس یو ما خپل کباب نیولې چې ما نه وانخلي اخواته هغه الهام صاحب دی خواته ناست دی ها نه چرا کباب زیاد خوردی چرا نه امروز بسیار کباب خورد د کباب نمون ما یک لږ جګول ساجي صاحب چې سني صاحب نن ډیر کباب خورد او د کباب هیڅ نه دی پاتہ خو یو شرط چې موږ دلته پرې خایو ټلیفونو کې بګوت نه وو خو د حسام الله صحیح ټلیفون نه لري کېږي حسام صاحب ټلیفون اخیسته دی ګوره دلته تا دغه د ملګرتیا هغه دی مات کړی دی اول چې کومه پریکړه شوې وه چې ټلیفون به نه اخلو ولې د ټلیفون اخیستی دی ورته مایک رانږدې که دی د سپیناوی دی چارج کې مې کېښودو نه ولې تا خو ویل چې ټلیفون کې به څوک ګوتې نه وایي ګوره بیا قسم ته مه راجي کوه چې قسم نه دا څه تهمت دی هغه د در سره و دغه څه شي صحیح څه پکې پاتې دي که نه صابره وکنه دا نوې د سره ګرمو یاره ها دغه دا ایران او اسرائیل جنگی ویشتر واقعا جالب ده عمو جان باش حسیني صاحب ځان ته هلته کامره ایښې ده ښه تور چې کامره یې خپله ځان ته سیټ کړې ده بیا کامره یې په تیږو کې ایښې ده حسینی صاحب چی چل کردی امروی کامرا دوشه کامرا را من حالا او کامرا دیگه هیچ آپریتر انسانی نداره خودش هست و دیگه خلاص دیگه هیچ کسی که پشت سرش نیست دیگه عجیب بگو که امروز دیگه چکر آمدیم والا تصادفی شد دیروز پریروز صحبت میکردیم گفتیم که استفاده کنیم به او خاطر ساینا جمع شدیم خصوصا در این فضای دور از وطن تو یک جای شدن بسیار مهم است هم برای خود آدم هم برای روحیه که برای آدم میتونه پسان برای خانواده آدم تاثیر میمانه به همین خاطر خوب است باز رفیقات جمع میشیم قصه میکنیم اینا خیلی خوب است بعضی چیزای تازه رو شریک میسازیم با هم دیگر و در مجموع بسیار خوب است دیگه باز ما رعایت هم میکنیم مسائل محیط زیست اینا رو کاملا بسیار مهم است بسیار حساس باز دیگه در بریتانیا خو مردم زیاد خودشان کسایی که جای رو حفاظت ازش میکنه اونا چک میکنن نه کاملا البته جدا از همه چکای هم خود آدم که وجدان آدم راحت باشه که من راضی هستم رفتم هم لذت بردم و همین که فکرم بود یعنی اگر کسی که دیروز اینجا آمده او رعایت نکرده بود باز برای ما امروز بد بود که یک اشغال یک زباله آدم میدید و اگر از همه که مهمی که اگر کسی بفهمه که این افغاناست اینا باز اونم بسیار 100% دیگه به هر حال دیگه ولی خب مهمتر از همه است که آدم رعایت کنه خودش چی کسی باش که ببینید آپریتر پیدا شد در اونجا وقتی برای کامرا آمد نفر آنه یعنی من فکر میکنم بهترین نظارت خود آدم است که سر خود آدم داشته باشه بالکل این بسیار مهم است و همچنین چکرها که مثال ما شما امروز اندیوالا دیگه چکر آمدیم این چقدر سر روحیه تاثیر میکنه مسلما بسیار زیاد ما تو مثلا بعد از 3 سال شد میبینیم بالکل آجی صاحب خو هر روز میبینم الهام هر روز میبینم امین زاده صاحب بعد از بسیار وقتا دیدم مثلا این 3-4 سال 2 سال وقت یا این مدت دیدم در مجموع اینا بسیار خوب است دیگه یعنی هر چی ولی خب هر چیز از خود شیوه داره مثلا سر وقت آدم بیایه شما 2 ساعت امروز دیرتر آمدین ما با سر وقت به وعده بسیار مهم است دیگه مسائلی که بندوبست میکنه آدم هر کس وظیفه را که به عهده میگیره انجام تو فکر کنیم امروز یک نفر یک کار داشته باشه و نمک آوردن اما امروز نمک نیاره دیگه غذا مزه نمیده دیگه بسیار یک چیز جزئی است میگم که وقتی که رفیقا یک جای چکر میره امی جزئیات هم بسیار مهم است که رعایت شود ولی خود در این حال گذشت هم باید باشه یک نفر میگه من فلانی جای میخوایم یک جای خوبتر بشینم آدم میگه خیر است بیا برو میشه شما 2-3 ساعت دیر آمدن گفتم خیر است دیر آمده بس پیام به ما رساندی که یعنی دیگه وقتی می آمدین
سر وقت بیاید. والا بسیار. نه خب شما برای ما گفتین که از راه چیز بگیرین، هوا بگیرین، پیپسی را بگیرین. بیشتر وقت نمیگیره. فرمایشاتتان زیاد بود دیگه. خب ما در اونجا که در مارکت دار آمدیم، پس که بر آمدیم که راه بود دیگه. دیگه تقصیر شما نداشتین دیگه. شما تقصیر نداشتین. اگر نه خود جریمه میشد. 100%. زنده و سلامت باشی. بیا دیگه گپا زیاد هستن. نو یوسف زدران همکاری وکړه د کامرې راواخیستله. هیڅ د یوسف حسیني صاحب اوس کامرمیني کوي، هغه یوسف سره غږیږي. یوسف ته د چکر ډېر شوقي یې که څنګه؟ چې وخت ملاویږي نو سړی باید استفاده وکړي د طبیعت نه، د ملګرو د ناستې پاستې نه. زما باندې وخت ښه تېرېږي نو خوند کوي. مخکې د هغه کول کباب باندې د کالي د مغه کړل ولا کباب مې چې کوو نو زحمت باسل. نو چې کول به داسې خو چې کولو کې به یو سیخ به سړی وخوري، دوه به وخوري. اصلا د خوراک په وخت کې ډېر رانه وراني وشو ځکه کباب خو لږ اوبه هم کوي. نو هسې خود ما هم کالي یو څه هغه شو او ما کمره هم نیولې وه، په هغه وخت کې خوراک مې هم کاوه، کباب هم جوړېده، نو لږ وراني وشو. خیر چکر کې دا راځي. دلته وایي ته دې ځای کې ډېر ګرځېدلی، د دې ځای بیخي متخصص یې. راغلی یو دلته ډېر فولکسټون ډېر ښکلې طبیعي منظرې لري. خوشحال طیب دی. دا تیږه ورولي، هر چېرته تیږه ورولي، دا غټه خبره ده. دا تیږه دوی ولې مزاحمت یې ویشتل نه کوي. زه په دې پوهېږم، یېرېږم ویشتل پکې نشته. نو د فولکسټون یادونه دې کوله. ډېر ښه طبیعي منظر لري، دا ونې لري، تپه لري او دېخوا سمندر لري. نو یو ښکلا او طبیعت دی. نو دلته چې کله سړی ملګري ته راځي، هغه ملګري چې دلته افغانان دي، څه ته باید پام وکړي ستا له نظره؟ بریتانیا کې خو یا په ډېره نړۍ کې فرضاً د کباب د پخولو یا د اخلي پخلي خاص ځایونه یې هر ځای کې ته نشي کولی چې وایي کې بل چا ته به ضرر نه رسوي. کوم کثافات جوړېږي، خځلې جوړېږي، هغه به ته بېرته خپلې ټولوې، بېرته مطلب چې وراني ونه شي څه شی. نو د چاپېریال ساتنې ته به هم خاص توجه کوې او ترڅنګ نظافت ته هم خاص توجه کوې. هر څه ته به ګورې، له هغې وروسته ته کولی شي چې صابر عزیز هم راغی. صابر عزیز سره به یو څه خبرې صابر عزیز دا ډېر مجلسي سړی ده. یاد چې سیاد ته تللي وو، کچېرې ګلغونډۍ ته هغه چکر چې تللي وو، ټول چې ګلغونډۍ ته تللي. اوس بیا دا د درې واړه سره یو سهار د موټر کې یاده کړې وه هغه. ما ویل چې هغه ته تللي وو. کباب نن خو د کباب شی نه دي پاخه کړل. زموږ نسلونه دا دی والا یو مسؤلیت باید په میله کې واخلي. دا د وطن کې تام زده کړي وو که څنګه؟ صحیح سال والا نه، ما کباب دلته یو ملګري نه زده کړ. خدای دې یو دوه درې واره مې وسو. بیا یو همسایه هم دی انګلیس دی، نو هغه راغی دروازه یې ټک ټک کوي چې زه نه غواړم چې زما ګاونډی باربیکیو پخوي او دا یې ورسره سټرګل وکړي، یعنې په تکلیف دی شي. نو هغې بیا راته چالونه وښودل. اوس یې بیا ښه یم پکې. یعنې انګریز درته خیر رسولی دی ګاونډي دی. دلته ګاونډیان زموږ داسې یو انګریز ګاونډی دی 4 کاله کېږي، 4 کاله کېږي چې موږ راغلي زموږ کسبهدانۍ دا یې کش کوي، موټر ته یې وروړي او بېرته یې راوړي. یعنې هېڅ وخت موږ خپله کسبهداني خپله د کثافاتو موټر ته نه ده کش کړې. درته چلون هم ښیي او ماشومان هم ورته دغه کوي، خو دوی ته نه دي، خوشحاله وي. د ماشومانو سره ډېر هغه وي، نورمال هغه وي ورسره. چکر څنګه و؟ خوند هم ترې واخیسته؟ والا چکر خو د ملګري همکاران یو مشکل ده چې د وطن کې لرې لرې سفراته یو، لږ په مشکل را سره ټولېږو. نن هم سره ناوخته شو که نه؟ اگر چې زه خو دې ساحې ته ډېر نږدې یم، زما تقریبا یو 50 دقیقې شاوخوا فاصله وه. نور ملګري 2 ساعته، 1.5 ساعت، 3 ساعته شاوخوا لرې وو. خو بیا هم ښه شو، ورځې اوږدې دي، خدای به پکې خیر واچوي. ډېر چې کچالو وایي پاخه شوه ښه؟ څنګه دا تیږې دي که کچالو؟ څه دي؟ دا جوار دي که کچالو؟ نه خو هغه نور خو کچالو وو که نه؟ کچالو دي یوسفه چې دي تا خو تیږه هم پکې کېږي. دغه دي که نه، دا شیان دي ټول فقط پوښلي دي. ښه هو هم پوښلي دي. یوسف اوس چې پروګرام نور پاتې دی لا؟ پروګرام څه ده؟ زه به دومره پکې ووایم که نه. د دریاب چې وینې سړي ته هغه خبره ور یاده شي. علي وایي ترمنځ مو غرونه دریابونه، ترمنځ مو غرونه دریابونه او سپینې سپوږمۍ ته سلام که سلام به کوم. وایي د کچا خواته په فرانسه کې ده. نه یوسف دې خواته دغه هغه د اوبو نه اخواته کوم ځای دی؟ دا فولکسټون دی. دومره بس ووایم چې د اوبو نه اخوا فرانسه ده،
د فرانسې او د بریتانیا ترمنځ نږدې کوم بحر چې دی یعنې تنګ بحر چې هغې ته انګلیش چینل وایي هغه ډوور کې ده لږ اخوا سیمه ده او دا فولکسټون چې دی دا هم د فرانسې سره پوله لري البته د بحر یا سمندر پوله ده او فرانسه ده دی خوا برتانیایي چارو کارپو نه ته کارپو خو دلته مونږ ګرځېدلي ډېر یو لږ ته هغه کار چقدر زندگی کردی اینجا؟ تقریبا 1.5 سال و همینجا زندگی کردیم ما. خوب کبابا خوردین اون وقت هم؟ در اون وقت هم خوب کبابا خوردیم. چون من چاول چرا اقلی و دلت سمرا وقت نشتو. کامرون والا چی؟ موسنی سب چی هست ایزو؟ کچالو. کچالو قدیما هر چیز مدرن شده میرنه. قدیما ایرا مثلا در وطن میگرفتن زیر خاک و زیر سنگ میکردن. حالی که این طرف بیا که دمی حالی که از مدل بازی‌های صابر عزیز است. داخل فایل ماندن و بعد زیر قوق آتش ماندن ولی نمیفهمم که مزهش چطور است پخته شده یا نشده خام نباشه امورو میگم ولی یک دفعه والا بسیار خوب است نه این ولی نیاز داره به نمک نیاز داره به مساله نداره که مزهش خوبتر شود همین شیوه خوردن بسیار مهم است فکرت است بالکل همین غذای خوبم که هم شیوهش رو رعایت نکنی او مزه نمیتونه باشه ولی چه رقم است دیگه چیزا نمک باشه مساله باشه مرغ باشه مثلا نمک همونجا است باز میره مالی اگه تو بانی از وقت ما رو هیچ خوردن نمونه اینجا که شما گپ میزنید مسائل کارشناس مواد غذایی دیگه بیادر همین یک دهک از تلویزیون‌های افغانستان میگفت همین کارشناس رفته بود تازه برنامه شروع شده بود کامرا ورته هغه ونسته چه فکرت است و بعد از موضوع بحث اطلاع نداشت همین برنامه که شروع شد از همین نطاق یک چند دقیقه مانده بود دیگه گفتم این موضوع بحث چی است تو زیاد بود دیگه حالا بیادر هر کسی اینجا نظر میده دیگه ما در تو یک نظر در مورد کچالو دارم بس خود حسین مرسوی که خبرنگار کچالو هم گفته بود جوار په اړه معلومات ورکړي هغه د جوارو په اړه باندې وڅو ته دلته هوڅم دا د جوارو باندې تا وای ډیر ټینګار کوي چې جوار راوړي ځان سره دا صابر عزیز لطف کړی دی راوړی دي او ډېر خوندور دي ماشاءالله هغه ته ماشومتوب کې جوار کله پټ کړي دي څنګه ودرېګه نه د څنګه جوار نه ماشومتوب کې دي مو په ځای کې دا رواج دی چې جوار پټ کې میوه پټه کې د تغلا نه ویل کیږي د میوې غلا ثواب دی که څنګه دا دې تغلا نه ویل کیږي او په څنګه کې جوار څنګه کې د بل وردګ ناس دی هغه در سره نه مني هغه د بلې ولسوالۍ دی ګوره هلته هغه زموږ سره دی ګوره حسیني صاحب نه د جوار ولی کباب نه ورسته بایدي معمولا ولې دی تا ته په دې کې هغه ښکاري دی بیخي متخصص یم ته متخصص یې دا هغه په اصطلاح چې دی ورته هپي انډینګ وایي هغه شی دی هغه چې هغه بل حسیني صاحب ویلي وایي دا وایي تا هغه کړي دي دا کچالو د کچالو هم فرهاد نه بیخي انشتاین جوړ څوک دا انشتاین فرهاد کوي وایي دنه سم انشتاین جوړ ورسره مني او د دې جوارو سره دي جوار وخورئ هغه څه وخورئ کباب وخورئ البوم نوی ورچو ته دا مایک درته ستا درکوم دا یو مایک ته ونیسه دلته ځان سره پوه شوې ویډیو هم خپله اخلم چکن وینګز ښه ډېر دلته خام پاتې دي او دلته هم کوره ډکه ده زغال باید ورته تازه کړو او زه فکر کوم چې دننه جواري او کچالو دواړه نور ډاډه شوي ښه سم د چکن وینز ته چرګان وزر کی چرګ ها امین زاده صاحب څه دغه ورکړي چې دا مایک ورته د امین زاده صاحب کیسې راته وکړي ودرېږه چې امین زاده صاحب هغه خو دې پاخه کړه مخکې کباب نو اوس لکه چې د هغه نوبت دی چکن وینز بله کباب گوسفندی تمام شد نام خدا بچه نورجان کردن دیگر نوبت بیادر کباب مرغ است دیگه که به طبیعت همونطور پخته میشه و هر کس میاد سر کوره میگیره و نوش جان میکنه علی حسینی ماشاءالله تا بال 3-4 بشقاب تناول کرده ماشاءالله اشتیاقش هم خوبه بد نیست نام خدا گفت ماشاءالله ماشاءالله نه تاوان برش نمیکنه والا اون مربوط خودش میشه دیگه 3 4 5 6 7 8 9 10 11 همون یک گفته است میگه بیادر اگر نان از میمان است
شکم خاص خودت است خود ایجاد خودش بکنه دیگه. نان از مهمان است. اگر چینجا هیچ کس میزبان نیست، همگی میزبان و مهمان است. پیسې نه اخلم زه داخل وړیا خدمت دی راسه چې ټول پکې راشي دو خاطر ملامت یارم ما چی کردیم بده یه گره قدری خوشمزه بختنه میکنه کارش میکنم ملامت میادم است چرا؟ چی ملامتی چی کرده؟ خوشمزه بختنه میکرد صحیح مساله نمیزد صحیح اینجا کباب نمیکرد ما میقه میخوریم؟ نه یا ما یک گپی بسیار مهمه برات چی است گپ مهم چیه؟ یک گپ مشهور دارم بین رفقا که تو در جاهای دیگه کشورها ولی تو 3 کار اگه انجام ندی کبر کردی فراد یادت است 3 کار که تو انجام اگه ندی کبر کردی یکی ورزش به خاطر که فضا بسیار مناسب ورزش است از این خانه که میبری فضا برای ورزش آماده است هوا خوب مناسب همه چیز یک دو درس اگه نخوانی کبر کردی همین زده سمت نیستن و سوم چکر اگه نری اگه چک یگان چیز دارم اضافه دیگه اضافه کرده خودی همین 3 تا سالم است 3 تا سالم است همین 3 تا سالم است که میره انجام اگه نری تو به نعمت‌های خداوند متعال کبر کردی بالکل ازی بگو خیلی چند دانه ازی را نوش جان کردی این همین خبرنگاران وقتی که کل قضیه رو نشان نده بازو برداشت دیگه میشه خب ما امیر من فقط مرغ خوردم گوسفند نخوردم ولی ما خود اوجا دیدیم تصویر تا تو یک روایت داری و قبول نیست ازی سپتا که سودانی حسام صاحب اخواته ولار دی هغه ناس دی هغه په تیږو باندې مکوه منګه دی خواته کامره دی خواته ده حسام صاحب څه کې در ابشرا اخیستي ولې ډوډۍ خو دې خوړم خبره ورانه ده دلته خدای دې چانه جنگ کوي الله دا څه خړپ خړپ به په یار نور خلک جنگ نه کوي افغانان جنگ خدای غدي راغلي دي ته ګوره ده حسام صاحب هغه یو څه دی ویلو کنه وای چې چا جنگ ورته چې ګوره تیګه په سیور وانه خلی او دلته تیګه بس یاري دي نه ورته ویلو چې دې ته مې فکر نه دې فکر نه ستا سره کوم تیګه نو اجي صاحب خوشحال ته بهال ته وړاندې ناست دی داسې راځئ چې ورڅخه شو ورسره خبرې وکړو حاجي صاحب سلام علیکم عجیب ځای دی نیولی دی حاجي صاحب ستړی مه شي والله ژوندی اوسې کور ودان دغه ځای لږ ډېر ښه ارام و هلته خو ګورې ملګري کباب خوړلو بوخت دي که نه بلکل حاجي صاحب دا د چکر په اهمیت که راته وغږېږي دا څومره په دلته په بهرنیو هېوادونو کې لکه په برېټانیا او دې ځای کې سړی اوسي څومره اهمیت لري دغه چکر وتل ملګرو سره والله بهرنیان خو د افغانانو په اړه خو بیچارهګان ټول زیات زیار باسي کار کوي او څه پیسې چې ټولې کړي د هغه کورونو ته لیږي ځکه چې کورنۍ هلته په تمه دي خو د بهرنیانو دا یو لوی عادت دی خو ښه بد د هغوی پورې اړه لري نه اوس ویلی چې ډېر ښه دی یا ډېر بد دی یا څنګه دی دوی چې څومره پیسې پیدا کړي لکه دوی د 2 میاشتو 3 میاشتو کې یا 6 میاشتو کې حتما دوی چکر ته ځي هغه پیسې چې ټولې کړي آخر کې چکر ته ځي لکه زموږ خلک پیسې ټولوي وایي چې اولادونو ته مې سي ماسیانو ته مې سي کړبچیانو ته سي دوی داسې نه دي یعنې دوی زموږ نه د دوی دا د چکر هغه ښه دی دوی ډېر چکر وهي په دنیا ګرځي یو متل به دی ګوره حسام تیږې راوړي عبیدالله حسام موله تیږې والا کوي مه چې خوږ بند کې دا خو رښتیا والو کارې هغه یې ډوډۍ وخوړله د مست ول کبابونه یې وخوړل یو متل دی ښه یا یو خبر ده وایي چې انګریز یو کس وي نو په دې فکر کې چې څنګه سیلانی باندې وګرځم و چې 2 کسه شي بیا دوی په سوداګري فکر کوي او چې 3 کسان شي بیا د دنیا په تسکین او پدیشانو باندې فکر دا هلکان ډېرې تیږې ولي نو ظالمان حاجي صاحب لکه موږ لکه چې وتښتېدو والا که خود به مو
مه کوه یاره دا حسام ډېر شوخ دی دا موږ خبرو ته پرې نه ښودلو خاص موږ خبرې په نیمه کې پرې کړې په ټوله کې دا حسام صاحب الهام صاحب ما ولې څه ما دم در رسولي دي ته دلته څه ته راغلی چکر ته داسې ته راغلی راشه مامازوی دې لیونی په تیږو باندې ولي سرانه ده که نه راشه مامازوی ولې حسیني صاحب نه ولې څه بدم رسولي درته ته دلته څه ته راغلی چکر ته راغلی چکر ته بیا څه نه شي ویلی په چکر کې خو بیا دا راځي راځي مکه مرغان مو دا حسام نه دی ښه حسام صاحب دا د تیږو د هغه دا ډېر خطي ویشتلو دا دا نه پیل کړه ښه دا ډېرې زیاتې دي موږ حسیني صاحب لږ وړاندې ورته رېشه شور مه کوه هلته غږ اوري دا مایک د دې څکې دی هغه نه دی نه خو هغه یې نه اوري چې هغه لږ وړاندې راشي چې کامره کې ته معلوم شي ولې دې ویشتلي ولې څه ګناه مو درته زیان مو رسولی داسې ومال چې ولې دې ویشتلو مونږ په کاڼو باندې په تیږو دې ولې ویشتل کله ویشتل ولې دلته دې مونږ پرې تیږې دې مونږ پسې راغورځولې کله دغه مخکې ویډیو کې دلته یې مخکې څه شوي وګوره دا ما هغه د کامرمین دی هغه د کامرمین دی د څه شي ته د څه شي متخصص یې یوسفه خو د چکر په اړه وغږېږم که نه که زه ته چکر باندې وغږېږه کامره چیرې ده کامره ته چاته ګورې ته لږ صابره دی خوشک سترګې د چاته دي څه ووایم نه ته دا چکر په اهمیت وغږېږه چکر خو غټ اهمیت دا ده چې زړه مې پکې خوشحالي حسینی بیا زمون را بالا شو نه نمی کنیم بیا اینجا بیا بچه اونجا یک قدم تا اینجا بان آفرین پیش این تو دیگه شده اینجا بان اینجا بیا تیز بزن میرسه مرا دسته من میگیم کسان بندی که یو بسره خومک باش صبر خوب عبیدالله حسام و آقا دیکھا علی حسینی موږ د ملت خدمت لپاره راځئ آمدی بخیر از فرانسه طرف آمدی بیا بخیر خوش آمدی خوش آمدی دې ځای کې ډېر ښایسته سیمې دي دا هغه موږ او تاسو چې ورته موږ ورته په خپل تګابۍ لهجه کې کوتی وایو تیر چې د دې خوا نه پکې ورننوځم او د دې خوا نه پکې بېرته دې خوا ته لاره وتېده او دا داسې غر دی او هغه خو اوبه دي نو یوسف زدران هملته ولاړ دی څنګه شو ابراهیم زه دا ته ولاړم مسافر صاحب راځه دا راغلمه ته چې کامرې کې چارج خلاص شو مجبوره موبایل مې ورسره وصل کړې ته زه درځم دا دی ډېر زیات ښایسته ځای دلته نږدې نور مازدیګر دی موږ د دې ځای نه په تللو یو ملګري هم پاس ختلی دي ډېره ښایسته سیمه ده دا ګوره چې څومره ښایسته ځایونه پکې دي د چکر لپاره جوړ کړي دا که ستړی شو چې دلته راجګېږي نو په دې ځای کې کښېنې زدران صاحب ستړی شوې که څه حساب و در باندې ښه تفریح مو وکړه ښه هوا
هوا لږ تیاره شوله که نه زدران صاحب؟ ماښام کېږي او د اوړي ورځې ډېرې غټې د 9:30 شاوخوا له ماښام اذان کېږي دلته. ته هم لکه ستړی شوې که څنګه؟ والا طبعا سړی ستړی کېږي، اوږده ورځ هم ووهله، سفر چکر کباب پخول، نو دا ډېر کارونه وو. راځه همداسې به ځو ورو ورو به ځو دا ځایونه ډېر ښایسته ده، هغه لپاره جوړ کړي دي دلته چې خلک ستړي شي دلته کښېني. زدران صاحب هم ولاړ دی. زدران صاحب ته هم لکه ستړی شوې که څنګه؟ دا ډېر ښایسته ده، مځایونه دلته جوړ کړي دي. نو دلته چې هغه د لاندې ځای نه چې خلک راشي، یوسف جان ته ورته وښیه، نو دا ځای یو څه په جګه دی، نو هغې ځای نه چې خلک راجګ شي نو بیا په دې ځای کې دلته که یې زړه وغواړي دلته دمه کوي. نو ډېرې ښایسته دا ځای جوړ کړی دی، یعنې ته وګوره لکه سم داسې د څوکۍ غوندې دی، پاله پاله ښایسته ګلان. نو دا خلکو چاپېریال دومره ساتلی ده، فکر دی دا ورته ډېر زیات پام کوي. ته باور وکړه دلته چې هر څوک راځي خوراک چې کوي، یعنې هغه خپل کثافات چې ورته وایي هغه هېڅ شی خزل هر څه ټولوي. ډېره ښایسته، یعنې دلته ډېر زیات دوی کار کړی دی. دا وګوره دلته هم همداسې یو ښایسته ځای جوړ کړی دی. تاسې راځئ له دې دې وطنو خو بارانونه ډېر کېږي، نو دا په ورته وخت کې چې ښایسته ښکاري، بیا د باران نه سړی پکې پټېدی هم شي. کله چې باران هغه کېږي دلته خو بارانونه زیات دي، نو بیا دغه خلک راځي همدې کوټو کې، هغه زمونږ په اصطلاح مونږ ورته په تګاب کې ما مخکې مو ویلې کوټ مونږ ورته وایو. ډېرې ښایسته جوړ کړی. کېدای شي ځینو ملګرو به په ویډیوګانو کې دغسې ځایونه لیدلي وي، داسې ښایسته ښایسته سیمې به یې لیدلي وي. دا کټ مټ په همغه سیر ډېر ښایسته دی. ګوره ښکلا ده پکې ټوله نغښتې. دې خلکو خپلو وطنونو ته رښتیا هم ورته کار یې کړی دی. زدران صاحب دې خواته څومره ښایسته ښکاري. موږ او تاسې هغه ځای ته تللي یو، که دې په یاد وي که نه؟ بلکل وړاندې ځای کې یو. بلکل. نو ښه ملګري دوستان راټول شوي وو. نو ملګري د تفریح د ژوند یوه مهمه برخه ده. موږ او ستاسې نه مخکې شوه، نو راځه ما او تا به هم ورپسې ورو ورو همداسې ورځو. هغه ګوډي پران، کاغذ پران، هغه وړاندې باډیوا ده. او باډیوا بېلابېل نومونه ورته اخلي که نه؟ نو هغه ګوره په هغه باره ځای کې ده. نور ملګري هلته پاس ولاړ دي. په دې لارې یعنې بایسکل هم خلک ځغلولی شي. بایسکل ګوره خلک راځي په همدې بایسکل باندې. بس زموږ ملګري هلته ولاړ دي، هر څه هغه زموږ پروګرام تقریبا خلاص شو که نه؟ نو دوی دلته سره ولاړ دي، عکسونه اخلي. یو شی دلته زدران صاحب د تیږو نه د ګلدان په حیث استفاده کړې ده که نه؟ د تیږو کې یو څه شی جوړ کړي او ګلدانونه شوي دي طبیعي. ملګري ګوره لکه ما چې څنګه وویل مخکې چې ځینې کسان چې راځي ستړي کېږي او ملګرو ته په تمه کېږي دلته دا دی په دې کې خدا تاسې هلته ولې چې کباب یعنې ځوان یې اوسم. بالکل ځوان یم. ما ولا درته تر اوسه غلط فکر نه دی کړی چې ته د سپین نو تا فکر کوو دی ستړی شوی ده؟ دې خواته ته راشه. څنګه وو هغه څنګه وو؟ بیا ولا کبل ورته راکړي چې کور بله ورځ بیا درته ترموز نه درکوي څنګه؟ والا حالات د هېڅ کړکېچن غوندې ښکاري. ولا کورا مې ته څنګه بیخ نه ډېر ستړی کړم. په دې ټوله لار دې راوړه؟ دا د غټه توره دې م کړې ده که نه؟ بس اوس د موټر ټالۍ ته راسي. نو په غره بره ختل سخت دي که لاندې کوزېدل؟ بره ختل بره دي. حاجي صاحب راځه، ته خو به نه یې ستړی شوی، ته خو قدم ډېر وهې، ستا نه خو زه خبر یم. نه الحمدلله استواره ته خو ماشاءالله نور هم خپله یې وګرځم درسره قدم وهم منډه وکړو. دا سړی ما ته ستړی ښکاري. دی څنګه ستړی؟ دی خو چې دی کوری کش کړی او جیم ته یوازې ځي. نو جیم ته تګ او آزاد قدم وهل د ځمکه او اسمان، یعنې باور وکړه زه جیم ته ځم نه شي زه اعلان وکړم نو چې زه یعنې جیم ته ځم ځان یو ډول هغه وښیم. جیم کې هغه تمرین او بیرون چې سړی منډه وهي
یعنی د هغې د جیمو د بیرون د منډې ځمکه او اسمان سره توپیر دی ډېر زیات سره توپیر او حاجي صاحب خو بیا دی خو ورزش سره ځانګړې مینه د ټولو خو دی بیا ورزشي هغه هم دی په هغې کې یو ډول هغه کارپو ورته وایي چې ورته وایي که نه نه کارپو یې پکې بیخي پکې دی پکې هغه لري ځو به ورو ورو به همداسې پاس کېږو به راځئ زه به مې د خپله میټینګ له روان الهام صاحب خوند واخیستو بالکل ستړی مه شي خیر اوسه ډېره مننه درنو لیدونکو دا وه زما د نن ورځې خپرونه چې له خپلو ملګرو سره مې یو ځای د بریتانیا د فولکسټون په سیمه کې تاسو ته وړاندې کړلم مننه چې زما د یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړی دی هغو ملګرو چې نه دی سبسکرایب کړی کولی شي چې په دې ادرس یې سبسکرایب کړئ او زما نورې ښایسته خپرونې هم وګورئ تر بیا ښې چارې